سلام دوستانو، الله پاک مو جوړ او روغ لرم. الله پاک مو د صحت او عافیت په جامو کې ولره. الله پاک مو د ژوند او زندگی ټول شرعي حاجات در پوره کړم. دوستانو راځو ستاسو حضور ته نن له یو نوې وظیفې سره. وظیفه ده د طب په برابر کې. بعضې انسانان داسې وي چې ټول وخت یې تبه وي، بعضې انسانان داسې وي چې یا ماښام سي یا سهار پر ده باندې تبه اوړي، له تبې سره ډېر په مشکل کې اخته وي. ډېرو ډاکټرانو ته تللي وي، علاجونه یې کړي وي، طبیبانو ته تللي وي، رقم ډاکټرانو ته غټو ډاکټرانو ته تللي وي. د دا تبې لپاره علاجونه کړي وي، پیسې یې مصرف کړي وي، مال یې مصرف کړی وي، دولت یې مصرف کړی وي، ځان یې هغه ته وقف کړی وي د دې مرضي لپاره هر څه ځینې پاتې، لیکن دا تبه پر ده باندې دونه زوروره یې. نو نن غواړم چې یو داسې وظیفه درته وښیم چې په تبه کې ډېره مهمه کار کوي او ډېره ازمویده ده او ډېر مجرب عمل ده. ډېرو انسانانو کړی ده، ډېر انسانان ورسره سم سوي دي. هغه انسانان چې ډېر ګرځېدلي دي، ډېر علاجونه یې کړي، خاص کر تبه ماخستن یا سهار ټیم پر اوړي، د هغو لپاره دا ډېر مجرب عمل ده او ډېر بهترین عمل ده او ډېر ازمویده عمل ده. دوستانو له یوې مریضې سره هم نه کېږي، که د سر درد ده، که د غاښ درد ده، که د غوږ درد ده، که تبه ده. د انسان په بدن کې چې تبه وي، د انسان ټول اعضا دا بې سکونه وي، بېچینه وي. نو دوستانو کوم انسانان چې په دنیا کې په رنځ او په مشکل او په مریضي کې راګر دی، الله پاک دی هغو ته صحت ورکړي، الله پاک دی هغه جوړ کړي. نو دوستانو راځو د وظیفې و طرف ته. وظیفه ده سوره فاتحې وظیفه ده چې الحمدلله شریفه ورته وایي. موږ ورته یې په هر لمانځه کې وایو، لیکن دغه الحمدلله شریفه سړی په یقین او دهاني سره ووایي، انشاءالله الرحمن چې زه کوم ترتیب درته ښیم پر هغه ترتیب باندې دا وظیفه وکړي، انشاءالله ټول وخت به بیا له تبې په امان یاست، تبه به نه پر در اوړي. سوره فاتحه الحمدلله الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا سوره فاتحه به ووایي، یو پنبه به راواخلي،